د اسلامي امارت د واکمنۍ د دفاع وزیر وایي افغانستان باید بې پیلوټه الوتکې او نورې وسلې جوړې کړي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. افغانستان یو داسې هیواد دی چې له کلونو راهیسې له جګړو، ناکراریو او بې ثباتۍ سره مخ دی، خو اوس یو نوی څپرکی پیل شوی دی، د خپلواکي ټکنالوژۍ پراختیا څپرکی. په تازه انځورونو کې لیدل کیږي چې ځوان افغان انجینران د بې پیلوټه الوتکو تولید یې پیل کړی. د هغو بې پیلوټه الوتکو چې د هوا له لارې د څارنې، استخباراتو او دفاع لپاره کاریږي. دا پرمختللې الوتکې چې له پیلوټه پرته پر فضا الوزي د افغانستان دننه د ساده خو اغیزناکه تخنیکي وسایلو پر بنسټ جوړیږي. د لومړني ازمایښتي پړاو بریا ښیي چې دا یو ناڅاپي اقدام نه بلکې یو حساب شوی پرمختګ دی. د انجینرانو په وینا دغه الوتکې کولی شي شاوخوا نیمه ګړۍ پر فضا پاتې شي، ټاکلی واټن وښیي او انځورونه یا معلومات ثبت او ولیږدوي. دا وړتیاوې که پراخې شي نو له سرحدي څارنې نیولې تر امنیتي تحلیلونو پورې هر اړخ ته ګټه رسولی شي. د افغانستان لپاره دا یوازې یو ټکنالوژي ګام نه دی، دا یو پیغام دی چې ملتونه کولی شي آن له محدودو امکاناتو سره پر خپلو پښو ودرېږي. افغانستان چې ډیر کلونه یې ټکنالوژي له نورو اخیسته، نن دا پیغام لري چې موږ یې هم جوړولی شو او هم پرمختګ کولی شو. د اسلامي امارت د واکمنۍ د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي زموږ پر سر بهرنۍ الوتکې ګرځي، رډې ورته ګورو خو څه کولی نشو. باید خپله زده کړې وکړو او له الوتکو نیولې تر ډول وسلو پورې یې باید په خپل هیواد کې وپنځوو. له پرمختګونو ځان خبر وساتئ. دا دی یو نوی افغانستان راټوکېږي. درنو لیدونکو